بیا بم یو وخت داسې راشي چې د موجوده کسانو کې یو کس به موجود نه وي، نوې دنیا به آبادی، نور خلق به پیدا وي. سبا چې کم خلق پیدا کېږي د هغې نن اړو نام نشان نشته. موږ موجوده خلکو ته د هغوی نوم نشان اړو پته هم نه لګي چې څوک څوک به پیدا کېږي. د هغوی به کم کردار وي، ښه وی که خراب وی، د هغې خلکو نن موږ ته پته نه لګېږي. مخکې زمانه کې ډېر ښکلي خلک پیدا وو، هغه ښکلي خلک لاړل، فنا شو. د چا قبرونه جوړ دي او د چا قبرونه نیمګړي روان دي او د چا هغه بلکل سلې اوار شوي دي. دا چې سلې نشته دی د هغوی نن څوک ښکاري نه، او نوسي هم نشته دی. چې نوسي وي نو بیا هم د نیکه د قبر تپوس کوي، کله کله ورشي دعا ورته وکړي، کال کې یو ځل ورشي. خو چې دا قبر اوار شو نو د ده نه زوی شته او نه نوسۍ شته، اوار شوي دي. زمونږ په قبرونو باندې به یو وخت داسې راشي چې زمونږ د قبر سلې به هم نه وي. نن دې دنیا کې موجود یو بل ته ګورو راګورو، کلي ولس او غم خادي خندا خوندي شروع ده. زمونږ په قبر داسې وخت را روان دی چې زمونږ د قبر سلې به چاته نه معلوم چې دې دی کوم څوک وکړو نه. نو هر انسان باندې داسې وخت تیر شوی دی چې نوم نشانې نو، داسې وخت په بیا را روان دی چې نوم نشان به نه. نو لږ غوندې وخت الله پاک موږ له دې دنیا کې را کړی دی، او دا وخت دا لږ غوندې چې دی نو دا په داسې طریقه باندې تیرول غواړي، په انسانیت باندې تیرول غواړي چې که موږ دې دنیا کې نه یو نو د هغې زمانې د راتلونکې زمانې هغه موجوده خلک چې هغوی زموږ نوم اخلي چې بد را پسې نه وي. فرعون هم یو زمانه کې و، خو نن یې که چا نوم واخیسته نو څوک به هم دغه نه وایي چې رضی الله عنه رحمت الله علیه به ورسره څوک نه وایي. فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو جهل، ابو لهب، دیم په دې دنیا کې ډېر ټیم تیر کړی دی. اوس د هغوی نوم نشان ختم دی، خو که قرآن او حدیث کې د دې دا نوم ذکر نه وی چاته به معلوم نو، خو نوم یې شته، خو څوک یې په سړیتوب نه اخلي. دا پیغمبران هم د دنیا نه تللي دي، خو چې څوک یې نوم اخلي نو علیه السلام. صحابه کرام هم د دنیا نه تللي دي، خو نن یې چې څوک نوم اخلي وي رضی الله تعالی عنه. وپسې نور اولیاء کرام دنیا کې وخت تیر کړي تللي دي، د ډېرو قبرونو به نه معلوم، خو نوم چې په تاریخ کې راشي نو د هغې سره رحمت الله علیه. نو زموږ دا موجوده ژوند دا هم داسې تیرول غواړي چې کم از کم څوک پښتو کې زموږ نوم واخلي چې خدای دې وبخي. داسې ژوند تیرول نه دي پکار چې پس د مرګ نوم واخیستې هغه فلانې خدای دې د ځمکې تل ته ورسوي، خدای دې دوزخ ته ورسوي، دا فلانې فلانې کار یې کړی نو دا دغه خراب نوم نه دې خدای وساتي. ښکلی نوم دا په شریعت باندې ښکلی کېږي، چې د چا نوم ښکلی یادېږي نو دا د الله په قانون باندې چې کم بنده ته الله یاد وي، د الله حکمونه مني، د پیغمبر علیه السلام په ښکلې طریقو باندې ژوند تېروي، د هغه نوم به ښکلی وي. او خلک چې نوم اخلي نو کم از کم خدای دې وبخه به ورته وایي چې خدای دې وبخي. د دنیا ژوند یو امتحان دی، یو آزمایش دی. کم باندې چې خدای پوي که په امتحان باندې به کامیاب شي، کم چې غافل پاتې شو ناکام کېږي. مخکینی مرګ د پیدایش نه مخکې چې دا انسان نی نو دا په مرګ حساب دی. نو دغه مرګ هر څوک مني چې موږ نو موږ مړو. اوس دې دنیا ته خدای پاک راوستو نو موږ جمدي شو، نو دا ژوند هم هر څوک مني. ژوند نه مخکې مرګ هم مني، دا ژوند هم مني، دې ژوند پسې مرګ هم خلک مني. د دنیا زندگی ختم شي نو انسان مړ شي، خو د دغې مرګ نه وروسته بیا ژوند دا ډېر خلک نه مني، بیا ژوندي کېدل نشته دي.
الله وی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، دا ولی تاسو دا اللہ نے انکار کوئے کفر کوئے، وکنتم امواتا تاسو خو مړوئ پیدائش نه مخکې مړوئ. فاحیاکم اللہ بیا جندی کړلې د دنیا ژوند دې دلته، ثم یمیتکم بیا به تاسو مړ کی د دنیا د دې ژوند نه پس به درله مرګ راولي. ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا به قیامت کې جمدی کوي. ثم الیه ترجعون بیا به الله ته پیش کیږي. کنتم امواتا تاسو مړوئ نو دا مرګ هر څوک مني چې زه پیدا نوم د هغې نه مخکې مړ وم. کنتم امواتا فاحیاکم جمدی یې کړې. په عربی کې دا فی چې دا نو دې کې زروالی دی جلدی ده پکې، او دا ثم دې کې لږ تاخیر دی رستوالی دی. نو الله وایي کنتم امواتا تاسو مړوئ فاحیاکم پس جمدی یې کړې. نو دا ژوند یې دله زر درکړ. ثم یمیتکم نو دې ثم کې لږ تاخیر دی، بیا به تاسو مړه کوي. د دنیا ژوند دا به هم سموده وي، لږ دی او که ډېر دی خو تاخیر به پکې وي. نو چې مړه شئ نو ثم یحییکم نو بیا به هم جمدي کوي، نو دې کې به هم ډېره موده تېرېږي. نو چې په قیامت کې دې جمدي کی نو سمدستی دې ځان ته پیش کوي، نه انتظار به کې. ثم الیه ترجعون بیا ډېر وخت به پکې وي، هغې نه پس به الله ته پیش کېږي. نو اول مرګ بیا جن، دې جن کې بیدار اوسېږه. یو صاحب خوب لیدلیو، په خوب کې وایي چې یو زمری را پسې شو. نو دې زمری را پسې را منډه کړه او خوله یې را پسې وازه کړې وه. نو امام ته نه منډه کړله، وی په منډه منډه ځغلېدم او هیڅ د بچاوي درک راته نه معلومېده چې دې زمري نه به څنګه بچ شم. ناګانه یوه غټه ونه وه چې مې صحیح کړه، نو ړکې مې راله چې دې ونې ته ورخېجه. وی زه د هغې زمري نه ډېر تیز وځغلېدم او ونې ته وختمه، نو هغه زمری راغې نو د ونې لاندې راته کېناسته چې ته به را کوزېږې او که نه. وی زه د ونې شاخ ته اوچت وختمه، داسې لږ لرې په دغې ونه دې شاخ کې لرې لاړم او یو لخته وه هغه مې ونیوله. خو د دې ونې لاندې چې دا کم شاخ پورې زه ونختلم، د هغې لاندې داسې د ارټ په شانتې یو لویه کنده ده، یو کوی غوندې ده، ارټ غوندې. وی دې کم شاخ پورې چې ونختم، وی دې زمري ته مې همداسې کتل. خو د دې کندې ته ویښ کې چې مې وکتو یو لوی مار اژدها دی او غم خوله وازه وازه کوي. وی ما چې هغه زمري ته کتل نه د هغه نه مې یېرېدم چې واپس به که اوس دې ونه باندې واپس راشم، نه د ونې سره ویښ کې زمری دی دې مې خوري. وی دې کوی کې لاندې ویښ کې اژدها ده، د هغه م خوله دومره وازه ده که پرېوتم نو هغه مې مروغ تېروي. یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ دی، اوس به څه کومه؟ وی هیبت واغشتم چې خدای که د ونې نه کوزېږم نو زمری مې خوري، او لاندې که اوس ور پرېوتلم نو دې کنده کې چې کوم اژدها ده هغه به مې روغ دیر کي. او لخته مې په دواړه لاسه نیولې ده، داسې ځوړند غوندې شمه. یره را سره وی هیبت اغشتې مه. وی په دې کې یو دوه مګې راغللې، یوه توره ده او بله سپینه ده. وی کم شاخ پورې چې زه نښتې ما، حق شاخ پورې دا دوه مګې ولګېدلې او کرپارې شروع که د هغې کټکول په غاښونو باندې کوي. نورم هیبت راغی، یا الله دا دوه مګې دي او کمې شاخ پورې کمې څانګې پورې زه نښتې ما، نو هغه خو دوی خوري، نو که دا شاخ دوی کټ کي نو زه به پرېوځم، نو دې کنده کې اژدها ده، د هغې خولې ته به لاړ شم.
وی نور هیبت واغشتم. وی یره را سره ده چې خدای کندې ته پروزم او د اژدها خولې ته روانېږم. هیبت اغشتې ما. وی دې کې داسې د بره نه یو ساس کې راغی. وی په دې پوزه مې را پرېوته. وی ما په دواړه لاسه باندې دغه شاخ نیولې دی، دا لښته مې نیولې ده، لاس پرې ښودی نه شم، یریږم چې په پوزه مې ساس کې د څه راغی. یخ یخ ساس کې ولګېده. وی لږ ساعت چې تېر شو نو بل ساس کې را پرېوته، نو بل ساس کې را پرېوته. نو هغه د پوزې نه داسې دې شونډې ته را کوشا ساس کې. وی ما ورپسې ژبه را وویستله چې په ژبه معلوم کړم چې دا څه شی دی، چې په ژبه مې ور اوچته کړه ورپسې ساس کې خوږ ولګېد. نو بره چتونه کې بل شاخ کې ګبین دی د شاتو او د هغې نه یو یو ساس کې راته. وی ما به ورپسې ژبه راایستله او سټه مې. اوس دې شاتو دومره خوند راکراله چې د ونې نه ښکته کم زمرې ناست دی هغه رانه ایر شو، او دې کنده کې کم اژدها د خولې وه هغه هم رانه ایره شوله، او دا هم رانه ایر شو چې کم شاخ پورې نښتې مه دوه مږې و پورې دي او کرپۍ یې دا به وخوړی شي. بس د بره نه ساس کې راځي او زه په ژبه سټم خوږوالی محسوسېږي. اژدها ایره شوله، زمرې ایر شو، او توره سپینه مږه په لختې پورې نښتې کرپۍ هغه هم ایر شو او شاتو خوند راکړه. اوس وخت تېرېږي زه نه پوهېږم یې په دغه شاتو په خوږوالي باندې یم، او ناګهانه هغه مږو هغه لخته کټ کړله، او چې لخته کټ شوله نو زه هغې کندې ته پرېوتم. وایي دقه وخت کې مې سترګې وغړېدلې، را بیدار شوم، دا خوب مې لیدلی دی. نو د خوب د تعبیر دپاره یو بزرګ له ورغی، هغه ته الوی چې بېګا مې داسې هیبتناک خوب لیدلی دی چې د یو لوی اژدها خولې ته ور روان یم. دا خوبونه کله کله شیطانی خوب وي، او کله کله یو انسان ته تنبیه ورکېږي رحمانی خوب وي، د الله پاک د طرف نه یو تنبیه وي. دا رحمانی خوب دا د الله د طرف نه یو بشارت وي. ښکلې ښکلې خوبونه دا د الله د طرف نه یو بشارت او خوشخبری وي. وی دا د نبوت 46مه حصه ده. پیغمبر علیه السلام د عمر یو کم 40 کاله او 6 میاشتې چې تیرې شولې، نو دغه وخت کې تنهایی پسند شو، د دې مخلوق نه ځان لوالی په دې زړه کې خوښ شو، او مکې مکرمې نه د بیت الله نه شمال مشرق طرف ته یو غر دی، او د هغې د پاسه غار دی، غار حرا. دغه غار حرا کې پیغمبر علیه السلام 6 میاشتې عبادت کړی دی، په خلوت کې، په تنهایی کې، ټولې دنیا سره تعلق کټ، او یو الله سره رابطه او تعلق دی. او په دغه 6 میاشتې کې به خوبونه لیدل، او چې د شپې به کم خوب ولیده سحر به هغه داسې ښکاره و لکه د نور رڼا چې روښانه وي، د هغه خوب تعبیر به سار ښکاره شو. نو دغه 6 میاشتې خوبونه پیغمبر علیه السلام لیدل، دې ته رؤیای صالحه او رؤیای صادقه، رښتینې خوبونه وایي. نو د عمر 40 کاله چې پوره شو نو بیا ورته پیغمبري میلو شوله. نو 30 کاله د نبوت زمانه ده. 30 کاله چې په 2 ضرب شي نو 46 تنه جوړیږي. نو هر 6 میاشتې د دې 46 هر 6 میاشتې دا 46مه حصه جوړیږي. د دې 30 کالو چې 6 میاشتې جوړه کې، نو دا 6 میاشتې پکې خوبونه لیدلو، نو دا 6 میاشتې 46مه حصه شوله. نو رښتینې خوبونه دا د نبوت 46مه حصه ده. په دې کې د بعضې نیکانو بزرګانو ته تنبیه او خوشحالي ملاوي.
نو دا خوب چې څنګه تعبیر وشي همقسې به کار کیږي. که چا خوب ولیدو او دا خوب داسې و چې خطرناک و نو دی د ګس طرف ته لاړې توکي اعوذ بالله دې ووي نو د دې خوب څه بد خطرناک انجام کوو د هغې نه به خدای پاک بچ کړي. 2 رکعته نفل یې که دغه ساتو که ډېره به ښه وي. او د خطرناک خوب ال چاته مه وایه بس د دې به تا ته نقصان نه رسیږي. خطرناک خوب ال مه وایه هیڅ خطره به نه ملاویږي. اعوذ بالله دې ویله 2 رکعته نفل دې وکړل بیا مه یریږه. او بیا د خوب ال که چاته وی نو هغه خیر خوا ته ووایه بد خوا ته مه وایه. او هوښیار بنده ته ووایه کم عقل او ټوکمار بنده ته مه وایه چې نه ستا د خوب نه ټوخه بوقه جوړه کړي. نو ټوکو والا ته مه وایه خندا والا ته مه وایه. هوښیار بنده ته ووایه عقلمن بنده ته او خیرخوا ته ووایه. اوس دې سړي چې دا خوب ولیده نو ته یو بزرګ ته الوي نو هغه ورته وایي تا چې دا خوب لیدلی دی بالکل حقیقت دی. دا زمری چې در پسې منډه وایي نو دا ستا نیټه ده ستا اجل دی ستا مرګ دی. دا زمری تا پسې منډه وایي نو هر سړي پسې دا مرګ چې دی نو دا ور تیز روان دی. نو د مرګ نه که ډېره تېښته کې نو بچ کېدل دې ترې نه نشته. دا زمری به تا پسې وي. دې نه که تېښته کې نو دا مرګ به تا خامخا را لاندې کوي. نو ته د زندګۍ ونې ته وختې د زندګۍ په دې ونه کې ستا د دنیا خوشحالي عیش و عشرت دا په تا پسې داسې ولګېدل چې د شاتو ساس کې ترې نه جوړ شو. د دنیا د خوشحالۍ دا حالات لکه د شاتو خواږه او ستا د زندګۍ په دې شاخ پورې شپه او ورځ دا یو توره مږه ده یو سپینه مږه ده دا 2 مږې لګېدلې دي او ستا د زندګۍ شاخ کټکۍ په مزه مزه روزانه کټ کېږي. خو ته د شاتو په خوند باندې دومره یې چې دې ته اوس ته نه ګورې چې زما زندګي خو په ختمېدو ده. کال تیر شي ته سالګره مناوې خوشحالي کې نن د 40 کالو شم نن د 50 کالو شم نن مې د کال روز د نن د 80 کالو شم. خوشحالېږه ما 80 کاله ستا زندګي ختمه شوله. ته دا مه چې عمر مې زیات عمر دې روزانه کمیږي. یو سړی د 100 کالو شو نو دی به خوشحالېږي عمر مې زیات شو. که فرض کړه د 6 کاله د عمر د خدای په علم کې وي نو ته خو 100 پاتې شو 100 نه تیر شو نو دی خوشحالېږي. خوشحالېږه ما ستا عمر خو په ختمېدو دی. په 6 کاله ته ایله 100 پاتې شو 100 در نه تیر شو 15 حصې عمر دې تیر شو یعنې څه پاتې ده. او سالګره مناوې سالګرې دې مه مناوه. که مسلمان نو د مسلمان په حیثیت په دې تیر عمر باندې که نیکي دې کړې د هغې د الله شکریا ادا کا. که ګناه در نشوي الله ته وجاړه چې خدای 50-60 کاله مې تیر شو ټول مې د ګناه په انداز باندې تیر کړي دي ګناهونه مې کړي الله د هغې راته معافي وکړه. سالګره کې کیکونه کټ کې فوټوګان پکې وباسې نخرې پکې کې نورم خدای ناراضه کې. سالګرې مناول دا د کافرو طریقه ده د مسلمان طریقه نه ده. په دې کې شاملېدل ګناه ده. سخت کال کرسمس دی بڑا دن دا د چا بڑا دن دی؟ دا خو د کافرانو بڑا دن یوم عظیم لوی ورځ د چا ده؟ د کافرو لوی ورځ ده. 25 دسمبر د عیسی علیه السلام د پیدایش دا ورځ خو نه ده خو وروستو انګریزانو د ځان نه جوړه کړې ده او په دې باندې غټ کیک جوړ کړ. دا دل پکې مسلمانان وزیران لګي او کټینګ یې کول. مسلمانانو مشرانو د هغې افتتاح کوله دا خو به کافرو کوله. نو مسلمان دومره بې خونده بې غیرته شو چې د کافرو بړه دل دی مناوي.
تا خو چې ته د خپل پیغمبر بڑا دین منو نه کړله د خپل پیغمبر تعلیمات خو د خپل نه کړل د خپل پیغمبر علیه السلام حکمونه چې تا ته کېږي خو ته روزانه ماته د انګریزانو بڑا دین مناوي او په هغې کیکونه کټ کې او کله خپل بڑا دین ستا د پیدایش دین ډیټ آف برت مناوو سالګیره کوو نو دا ټولې د کافرو طریقې دي نو توره او سپینه مګه در پسې لګېدلی د زندګۍ شاخ در له کټ کوي چې دا څومره عمر دې تېر شو دغه عمر یې درله کټ که او نامعلوم مقدار پاتې دی چې څومره درته پاتې چې نور بېګاله ختمېږي او که سباله ختمېږي چا ته د خپل ژوند پته لګي چې زه به څه کوم سبا به څه کوم کله به مرم کم ځای به مرم یو تبلیغ والا ملګری و یو ځای کې مو وخت لګو جومات کې نو ماسخوتن کې خصوصي ګش باندې ولاړو یو وکیل لا ماسخوتن ورلو وی ډېر ښه سړی و خدای دې وبخي وی چې ورلو زمونږ یې ډېر قدر عزت وکړه اکرام یې وکړه وی بیا وی چې تاسو څه موږ ورته چې وخت غواړو تا نه وخت غواړو وی شاګردان وکیلان ورسره و مشر وکیل وی هغوی ته چې تاسو زما ډېري وګورئ چې کله وخت چې زه دوی له وخت ورکم نو یې دوی شورځې پرله پسې تاریخونه په ډیری کې لیکلي چې فلاني ځای کې به مې پیښې وي او فلاني ځای کې های کورټ او سپریم کورټ او دا ټول کوټونه موټونه په دې کې دوی شورځې مسلسل داغه تاریخونه وی د هغې نه پس پکې بیا لږ وخت راووته وی راته چې خفه کېږئ مه دا دوی شورځې زما ټولې ډېرې مصروف ترین ورځې دي او دې نه پس بیا دغه ورځې خالي نه زه به تاسو سره سې روزې له ولاړ شم وی موږ دعا وکړله شکریا م ادا کړله را روان شو تېنه وی د سحر په مانځه کې د حق وکیل اعلان شو چې وفات شو دوی ورځې مسلسل هغه نه اوسګار او هغې نه پسې د سې روزې دپاره واده وکړله هغه دوی ورځو ته هغه پاتې نه شو هغه کیسونه میسونه ټول په ځای پاتې شو زمونږ هم په خپل ذهن کې د کلونو منصوبې وي چې را روان کال کې به دا کار کوم ورپسې کار کې به دا کار وي ورپسې به دا وي دا مختلف قسمونه کارونه ډېر ضروري کارونه سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں د 100 کالو آینده لپاره انتظام او سامانونه تیاریږي پل کی خبر نہیں را روانه ګنټې پته نه لګي چې څه چل وکړي اعلان به د چا کېږي چې 100 بجې جنازه ده بعضې بنده د بل په قبر کې کار کوي فلانی وفات شوی دی خدای دې وبخي د هغه لپاره قبر تیاروي د فلانی جنازه لا راغلي نه چې دی په قبر کې مړ شي نو شپه ورځ دا توره سپینه مګه ده د زندګۍ په شاخ پورې نښتې ده کرپارې شروع کړې دي خو موږ د شاته په خوږوالي دومره مشغول یو چې د موږ هغه کرپار نه ورو دا ګړی چې ټک ټک کوي نو دا ټک ټک نه وي کټ 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 یو منټ کټ شو سیکنډ کټ شو کټ 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 کوي ټک ټک نه کوي او د شاتو خوند دومره خوږ لګي بیا د قبر کې دا کنده چې ونه دا یو ارټ غوندې دا قبر دی او د بد عمل نه اژدها جوړه ده د دغه اژدها خولې ته روان یو که چېرې زندګي د شریعت مطابق نی نو دغه کنده کې اژدها ده او خولې وازه ده او همدغې ته به پروزو او د زندګۍ شاخ کټ کېږي خو د شاتو خوږوالي د قبر هغه اژدها هم ایره کړې ده نو خدای پاک دې مسلمانان ټول د غفلت نه بیدار کی خصوصا د اسلامی ملکونو بادشاهان په نمبر باندې کندې ته پروزي اژدها ورته خوله وازه کړې ټول کندې ته روان دي اسلامی تعلیمات اسلامی رورولي هغه ټوله ایره شوله او بل اړخ ته روان دي یو لوی غټ مار وی هغه به چیندخې خوړلې نو په چیندخو کې یو چیندخه ورسره اشنه شوله ورته زه به دله چیندخې راولم او زما او ستا به اشنهي مار ورته زه بس ټیک شو ته راله راوستل کوه چې مار به اوږې شو نو بیا به یې ورشه چې ته یو چیندخه وګوره ا بیا وله په چل ول راوستله اوس یې خوړل د علاقې ټولې چیندخې ختمې شوې مار اوږې
چندخه ته وی چتا چندخه وګوره بس د دې علاقې هغه ټوله ختم شونه وی چتا وګوره یو چندخه وګوره وی نشته دازل غیر چا پیر ما ډیر نه چندخه وی ولې ته چندخه نه چې خړپ شنو تیر کړل هم تیر شول کافر ملکونه لګیالي مسلمانانو ته او مسلمانان ایجنټان شوی دي یو اسلامی ملک پیرانی سے خړپ تیرې نمبر واپس بیا د پاکستان هم روان دي دغه شانته د اسلامی ملکونو د سربراهان دام د شاتو په خوګوالي باندې لګیالي اجدها خلیته ور روان دي نو خدای پاک دې فردن یو مسلمان بیدار کی او اجتماعي طور باندې د مسلمانانو اتفاق دی الله پاک راولي اسلامی سربراهان د خدای پاک یو موټی کې اتفاق دی ورکی کني دنیا په بل اړخ باندې روانه ده بے حیايي زور ظلمونه زور خدای پاک دې رحم وکړي د پیغمبر علیه السلام په امت باندې کني حالات سازگار ندي کافر په غلبه باندې روان دي مسلمانان ورځ پخکته دي د دنیا په لالچ کې یو کسړوند او کون دی الله پاک دې رحم په ټولو باندې د کافرو دا زور دی خدای پاک ختم کی د مسلمانانو خلاف چې څومره منسوبې جوړې کړي دي الله دې ناکام کی او د پیغمبر علیه السلام امتیان دې الله پاک په اتفاق کی اسلامی غلبه دې په دنیا باندې خدای پاک راولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سرار ساتھ ملاویگی او د دین علاوہ د دینی تقاریر کیسٹ بهم تاسو لا د دې دکان نا ترلاسه کېدی شي او شان دے آلات د بہترون بہترا درزار شم یا خیر البشرا درزار شم شان دے آلات د بہترون بہترا درزار شم یا خیر البشرا درزار شم تد دنیا سے بزینت آئی قرآن گواد چی رحمت آئی قرآن گواد چی رحمت آئی شان دے زلیگی دا قرآن دا زیر و زورا درزار شم یا خیر البشر درزار شم شان دے آلات پا نبیانو کی بہتر درزار شم یا خیر البشر درزار شم حسنی یوسف تن شرمیگی ستا غلامی باندی نازیگی ستا غلامی باندی نازیگی یکتائی حسن کی زمان بھی سرورا درزار شم یا خیر البشر درزار شم شان دے آلات پا نبیانو کی بہتر درزار شم یا خیر البشر درزار شما ستا شکان تن قربان شو بدر احد کی شہیدان شو بدر احد کی شہیدان شو حمزہ قربان شو سات حسن دل برائے قربان شم یا خیر البشر آئے قربان شم شان دے آیات شان دے آلات دا بہترون بہترا درزار شم یا خیر البشر درزار شما ہو بے بیاسروں کا بلالو عاشقان ساپس بل جمالو عاشقان ساپس بل جمالو دینو ایمان وی دا ہمو دا زڑگی سرائے درزار شم یا خیر البشر در
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللہ پاک بشمیرہ مخلوقات پیدا کړي دي او د دې تمام مخلوق چې څومره ضروریات دي نو الله ته معلوم دي چې د کم مخلوق با کم وخت کې کم ضرورت پیښیږي نو د دې مخلوقاتو د پیدایش نه مخکې الله پاک هغه انتظامات کړي دي د هر مخلوق د هر وخت د هر ضرورت انتظام مخکې نه الله پاک کړي دي کدا تمام مخلوقات د اول نه تر اخره پورې دا خپل تمام زندگی ضروریات د الله پاک نه وغواړي او الله پاک د دې تمام مخلوقات او هغه ضروریات په یو وخت باندې پوره کړي نو د الله په خزانو کې به هیڅ کمی را نشي یو ذره کمی به پکې را نشي خزانې د الله بسیاره ډکې په ډکې به پاتې وي خدای پاک سره کمی نشته که کمی دی نو انسان سره دی مخلوق سره کمی دی د الله په در کې د کمی سوال نشته دا دومره بسیاره خزانې الله پاک د خپلو بندیانو له پیدا کړي دي خو د دې بندنه الله پاک د هیڅ څیز مطالبه نه کوي چې ماله به څه راکې بس یوه مطالبه ده هغه دا چې ما به یو ملي او زما به عبادت کې بس نور الله څه غواړي نه د چا نه دوی ما یو ومنه او زما ښکلي صفتونه بیانوه په دې کې د الله فایده نشته د دې بنده پکې فایده ده الله دې ته محتاج نه دی که څوک وله صفت بیانوي هم او که نه بیانوي هم د خدای حکومت او اقتدار کې کمی نه راځي الله پاک تمام نعمتونه د انسان له پیدا کړي دي او د دې انسان نه څه غواړي نه الله ورته محتاج نه دی د الله په خدای کې هیڅ کمی زیاتې نه راځي که دا مخلوق ټول فرمان بردار شي دا الله په حکومت او اقتدار کې هیڅ کمی زیاته نه راځي که دا ټول مخلوق نافرمان شي که دا ټول د ابلیس په شانتې ټول خراب شي هم د خدای حکومت کې به کمی را نشي او که دا ټول مخلوق لکه د فرشتو د پیغمبرانو تابعدار شي نو د خدای حکومت کې زیاتې نه راځي تو خدای مخلوق پیدا کړ نعمتونه ولا پیدا کړل مخلوق نه تمه نه کوي
د فارسی شاعر دی ناغه د خدای پاک دا خبره د فارسی په شعر کې وی الله فرمای چې من نکردم خلق تاسو دے کنم بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم من نکردم خلق تاسو دے کنم ما مخلوق دے لنه پیدا کړی چې زه د مخلوق نزان له سفیده واخلما سود فیده ته وی سفیده ته نه واخلما بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم بلکہ دیل میں دا مخلوق پیدا کرے چې زه په دې مخلوق باندې په دې بندیانو باندې سخاوت وکما نو الله پاک ډیر زیات سخی دی په دې خپل مخلوق باندې رحم کرم کوي بشمیره نعمتونه ورکوي یو مخلوق چې د الله په نعمتونو باندې شکریا ادا کی الله پاک نورم خوشاله شي چې کم نعمتونه ورکوي نو هغه هم وله ورکوي او هغې سره وله نور نعمتونه هم ورکوي لئن شکرتم لازیدنکم الله فرمایي که زما د نعمتم شکر ادا که درله به زیات کما ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که ناشکري مو کړله زما د نعمتم قدر ونه که نو بیا عذاب مې سخت دی دا نعمت به د نوالمه نور بدل نه درکو نو شکریا باندې الله خوشاليږي په ناشکریا باندې خفقيږي بني اسرائیل کې یو درې کسانو په بد حالو یو پمنو سرمن باندې بیماری لګېدلې وه یو فرشته د انسان په شکل باندې الله راولېږله او تپوس یې ترې وکړ چې څه حاجت لرې وی پمن یما سرمن مې ټوله سخا په سخا ده خلک رانه نفرت کوي کرکه کوي خوا ته مې څوک رانږدې کېږي نه بس دا یو حاجت لرم چې خدای مې جوړ کی دا سرمن مې خشته شي او دا د خلکو رانه نفرت ته چې دا نفرت ختم شي او ما سره میل ملاپ شروع شي ناسته پاسته د عامو خلکو سره زم کېنم او ما سره هم کېني بس دغه روغ صحت غواړم فرشتې ورته دعا وکړله او الله ولا صحت ورکه د سرمن هغه بیماری ختمه شوه روغ جوړ شو بیا ورته وی څه نور حاجت لرې څه مال نو هغه د مال مطالبه مو کړله د څاروو سره یې مینه وه څه ګډې چیلې یې خوښې وې فرشتې ورله یو ګډه چیلې ورکړله وې دا واخله او دعا یې وکړله چې خدای دې کې وله برکت واچوه هغې کې خدای پاک برکت واچوه چې زیاتېدل څه ډېر زیات شو څاروي او ښه مالدار شو کور او بنګله او اجره او بیټک او بیا یاران دوستان د کلي مشر شو دغسې بله شنه و په هغه باندې د سر بیماری وه گنجې ونجې و او د هغه نه د خلکو نفرت و خوار غریب و نو دغه فرشته انساني شکل کې هغه هم تلې ده د هغه نه یې تپوس کړی نو هغه هم خپل فریاد د بیمارۍ کړی چې د بیمارۍ نه ښه شمه فرشتې ورته دعا وکړله بیا د هغه نه هم د مال طلب تپوس کړی څه پکار دی هغه هم د څاروو سره شوق و غوا میښې خوښې وي څه غوا میښه وله ورکړله او دعا یې ورته وکړه چې خدای دې کې وله برکت واچوه دې سړي له خدای پاک دا مال ډېر زیات کړ او دې هم ښه مالدار شو کور پټې جیداد اجرا وغیرہ شروع شو
د مالدارۍ چرچه تر لرې پورې لاړه، سړی ډېر مالدار دی. بیا یاران دوستان هم پیدا شي، خلک رانږدې شي ورته. بله شنه په سترګو باندې ړوند دی، همدغه فرشته انساني شکل کې هغه هم لاړله. تپوس یې ته وکړ، وی څه حاجت لرې؟ وی سترګې مې ړندې دي، دنیا راته توره تیاره ده. دعا یې ورته وکړه، سترګې بینا شولې. او بیا د هغه نه هم د مال تپوس کړی چې کوم څیز دی خوښ دی، هغه ورته اوښان یاد کړله، یو اوښ یې وله ورکړله، دعا یې ورته وکړله، دې کې د خدای برکت واچي. دی هم ښه مالدار شو. و درې واړه په خپل حال باندې په مالدارۍ کې روان دي، او په دوی باندې اوس الله امتحان کوي. الله ولا مال ورکړی دی، نعمت یې ولا ورکړی دی. لئن شکرتم لازیدنکم. دغه فرشته بیا د انسان په شکل کې د یو فقیر په شکل کې راغلی ده. د یو کس نه سوال وکړ، مسافر یما، وطن مې لرې دی، رسېدی نشمه، د الله په نوم درنه سوال کومه. وی نشته. وی دا دومره مال حال چې در سره دی، وی دې ته نور هم ډېر کارونه دي. وی د الله په نوم یې دنه غواړمه، وی زما نور هم ذمهوارۍ ډېرې دي، یوازې ته خو نه. رټل سپېڅل وشو. دا فقیر او ملنګ ورته وایي، شاید چې زه تا پیژنمه، ته مخکې پمن وې، ته خوار او غریب وې، هېڅ دم نو، او تاله الله دا درکړي دي. زه مړه خپل کار کوه، زه خوار او غریب نه، پلار په نیکه موږ مالدار او خانان را روان یو. پلار مې مالدار، نیکه مې مالدار، قر نیکه مې مالدار، پلار په نیکه موږ خانان را روان یو. فقیري کوم ځای وه او پمنوالی کوم ځای، دا به تا چې ته بل څوک لیدلي. فرشته ورته وایي که ته رښتینې یې، خو خدای دې په دې خپل حال خوشحاله وساته، او که ته دروغجن یې، مخکې پمن او خوار غریب وې، او وروسته د باندې الله فضل کړي و، ته روغ هم کړې او مالدار هم کړې، او ته د الله په نوم ورکړه نه کړه، نو خدای دې په زوړ حال کا. فقیر ته رسخت شو، فرشته و انساني شکل کې خیرې ورته وکړلې. سړی خدای بدحاله که، خراب شو. د بل صاحب لراغه فرشته د فقیر په شکل کې هغه نه سوال وکړه، هغه هم دقسې جواب وکړو. فرشته یې ورسره خبرې وکړې چې مخکې ته بیمار وې، ته خوار وې، غریب وې. نه مړه، دا حال نو زما، زه پلار په نیکه مالدار، خو د خدای په نوم ورکړه او نه کړله، او فقیر یې وشړه، او فقیر هغه ته هم خیرې وکړې، فرشتې ورته خیرې وکړه، هغه هم خدای خراب کړ. د دریم کس له راغې ورنه سوال وکړ، او ته د الله په نوم باندې، د الله د نوم نه زما دا ټول مال جان قربان، زه خوار ومه، زه غریب ومه، په سترګو ړوند ومه، الله ما سره احسان کړی دی، ما له سترګې روغې کړې، ما له مال حال را کړی دی. نو ته خو د الله په نوم یو څیز غواړې چې را ټوله دنیا زما یو، ته زما نه غواړې، نو د الله د نوم نظر دا ستا. فرشته ورته بارک الله فی مالکا، الله دې ستا په دې مال کې برکت واچي، زما دې ته حاجت نشته دی، پتا د الله امتحانو، او ته په دې امتحان کې الله کامیاب کړلی. دغه دوه کسان په امتحان کې ناکام شو، هغوی د دغه مال حال شکریا ادا نه کړله، په بد حال شو. د یو کس شکریا ادا کړله. لئن شکرتم لازیدنکم، الله وایي که شکریا دې ادا کړه، زه به مال حال دله نورم زیات کړم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که ناشکري دې وکړه عذاب مې سخت. هغه شته نعمت یې ترې واخیسته، نور هم پرې بند کړه، په غمونو کې ګرفتار کړل. ورکړه د الله ده،
خزانه د الله دی بنده لاس په خوځي خدای پاک برکت اچي الله پاک د دې بنده د زړه ته ګوري د نیت ته ګوري کله د زړه خو نیت یې صفاو الله پاک ولا برکتونه ورکي وی د هر انسان د زړه سره یو طرف ته فرشته ناسته ده او د یو طرف ته شیطان وي کله کله دا بندوي دا یو زړه راته وایي چې داسې وکړو دا بل زړه مې وایي چې داسې وکړه د انسان دوه زړونه خو نه دي یو زړه یې دی خو دا یو زړه راته داسې وي او بل زړه راته داسې وي زړه یو دی خو دې زړه ته یو طرف ته فرشته ده هغه د نیکۍ حکم کوي او دې بل اړخ ته شیطان دی هغه ورته د بدۍ حکم کوي هر انسان سره شیطان شته خدا الله پاک په امداد باندې د شیطان نه بچاوي کیږي پیغمبر علیه السلام ته مرګره وي تا سره هم شیطان شته وی او ما سره هم شته ما سره هم شیطان دی خو زه ته خدای بچ کړی ما پیغمبر علیه السلام ته الله بچ کړی دی نور دا انسان د شیطان نه بغیر د فضل بچ کېدل د نشته یو ډېر نیک ډېر بزرګ ولی الله دی هم شیطان به ورسره دوکه کوي او کار قسمه خرابي نه شیطان ورسره وي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ ولی الله دی یو ځل د شپې په توره تیاره کې روانو الله جانه یو پړق رڼا شوله ګیر چاپېره لرې پورې رڼا یو غیبي اواز راغی عبدالقادره اوسه پورې چې څومره عبادتونه دې کړي دي هغه ټول ما ته قبول او منظور دي او دې نه پس ستا د عبادت ضرورت نشته بس دې نور مه کوه چې کوم عبادات دې کړي دي دا زما دربار کې قبول شو او تا ته د مقبولیت اوچته درجه ملو شوه نور عبادت مه کوه بس دی ما بخلې غیبي آواز شو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دې جواب کوي وی ابلیسا او می پیجنده ته خدای نه ته ما ته ځان خدای ښکاره کوي چې زه خدای یم او ما وبخلې ته خدای نه ته شیطان یې الله خپل بهترین بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین ته د خپل رب عبادت تر دې پورې که تر څو چې تعالی مرګ نه راغلی تر مرګه پورې به عبادت کې ولې زه د پیغمبر نه اوچت شوم چې ما ته عبادت مه کوه ما وبخلې پیغمبر ته خو وایي تر مرګه پورې عبادت کوه او ما ته بس ته نور مه کوه شیطان او مې پېژندې ته خو لعین شیطان یې بیا آواز وشو چې په دې مقام کې ډېر بزرګان مې خویولي دي ډېر مې ګمراه کړل هغوی وایي چې خدای راته آواز وکړي چې نور عبادت مه کوه نو بس مونځونه یې پرېښول عبادتونه یې پرېښول ګمراه شو جهنم ته مې رسولي دي خو دې دی کې یو ته رانه بچ شولې او د خپل علم په برکت بچ شولې تا سره علم و د علم په برکت رانه بچ شولې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه آواز ورکړ وی ابلیس و شیطان بیا دم پیژنم دویم گزار را باندې کې اوس را کې غرور پیدا کې چې دا عالم دی او په علم رانه بچ شو د خدای په فضل درنه بچ کېږم په علم هم درنه نه بچ کېږم لکه بنده ته نجات ملاویږي د شیطان نه نو د الله په فضل باندې به ملاویږي چې د خدای فضل ته اقوا کې لوی لوی خلق په دې لاره کې رغړېدلي دي دا کم بنده چې د الله د نعمت شکر ادا کوي نو په دې شکر دې شکر ادا کوي چې الله شکر دې چې ماته د شکر توفیق راکړه کني زه څه شی مو زه به شکر ادا کوم حضرت داؤد علیه السلام الله پاک ته عرض کو
وی یا الله مال ته نعمت راکې نو هغه نعمت باندې زه وایم چې یا الله شکر نو دا د شکر لفظ چې ویم دا خو ته ماله بل نعمت راکې نو د دې نعمت د دې شکر زه څنګه وباسم خدای زه خو کمزور یم زه خو د شکر د دې نعمت شکر نشم ادا کولی عاجز یم دی الله پاک ورته فرمایل چې عاجزي دې راته ښکاره کړله نو دا د کامله شکریا ادا کړله موږ عاجز یو کمزور یو خدای پاک دې زموږ د ټولو ناصر رضا شي نعمتونه د خدای ورکړه ده خدای موږ له راکړي دي او په دې د الله پاک موږ له د شکرې توفیق هم را نصیب کړي که بندله الله مال ورکړی دی نو دا نعمت دی الله چې پس خوشحالیږي نو هغې کې ولګوه دا شکریا ده او که بندله الله صحت ورکړی دی او ځواني وله ورکړې ده نو دا ځواني او دا صحت دې کوم د الله د رضا کارونه وکړه څه دپاره الله پیدا کړي هغې کار کې ولګوه نو دا یې د دې صحت شکریا ادا کړه دا یې د ځوانۍ شکریا ادا کړله د مال شکریا ادا کا د خپل ځوانۍ او د خپل صحت شکریا ادا کا الله به پکې برکت اچوي بني اسرائیلو کې یو نوجوان غر طرف ته تلو اوریاس شوله ګړګړ شروع شو په دې ګړس ګړس کې आवाज شوې د فلاني پټي ته اوبه ورسوه باران شروع شو خډیر باران وشو په غر باندې اوبه راغونډې شولې یو طرف ته روانې شولې دا سړی په دې غر کې چې اواز یې اورېدلی دی د اوبو پسې روان شو د غر نه داسې سمې ځمکې ته اوبه لاړه دی یو پټیر یو په هغې کې زمیندار لګیا دی لښتې ورخونه مرخونه سمی په پټي اوبه ورلې دغه پټي کې زمیندار ته ګوري را ګوري زمیندار کارم کو بیا دله راغې متوجه شو میلمه په خیر راغلې هرکلی یې ورته ووې میلمه چا سره دی کار دی وی تا سره مې کار دی ستا څه نوم دی وی فلانې مې نوم دی وی زه دې غر ته تللی وم دې غر کې ما د وریځې ګړس ګړس سره یو اواز اورېدلی دی چې د فلاني پټي ته اوبه ورسوه مې چې دا فلانې څوک دی نه خو ته څه عمل کې چې د وریځې نه اواز کېږي چې ستا پټي ته دې اوبه ورسېږي هغه ورته ویل زه په دې پټي کې محنت کوم او د خپل رب عبادت کوم نو دې پټي کې چې څومره پیداوار وشي نو هغه زه په دریو حصو کې تقسیم کما نو یوه حصه د الله په نوم ورکما او یوه حصه زه په خپل ځان او په خپل بال بچ باندې ولګوم او دا یوه حصه په دې پټي دوباره ولګوم موږ نه د پټي په پیداوار کې الله لسم حصه غواړي عشر ورکه لسم حصه نو موږ هغې ته خوا دې خوا شروع کله ورکړه پوره کله نیمګړې لسم حصه په لسو منو کې یو من ملا ورته ماتوي او د دې سړي چې 9 منه وشو نو په 9 منو کې 3 منه د خدای په نوم ورکړل زمونږ په نسبت ډېره ورکړه کوي نو دله به د وریځو نه اواز نه کېږي چې دله د پټي ته اوبه ورسوه دی په اخلاص باندې د الله په نوم باندې د الله چې کوم مقرره حق دی د هغې نه ډېر ډېر ورکول کوي الله ورسره احسان کوي زمونږ د پټو پیداوار چې وشي نو چې ګاڼی وګرځېږي نو ړومبنې پورته د خدای په نوم ورکه دا ړومبنې پور د خدای په نوم ولې ورکړي کړی یم څښه ورسه څښه پسخه او لوښي مې پې پاک کړل او ګوړه هم داسې
تورا غونډه وا خرابه غونډه وا کور نه لګېدل دا به خوارو غریبانانو له ورکو بس دقه یو کړی بس دی نور بیا نه ته چې نور نه ورکې نو هغې کې بیا څه برکت به راشي بې شمېره کارونه ورته را پیدا شي کله په فصل باندې مرضونه راشي او کله پکې نور بیماریانې راشي کله پکې دا مختلف قسم زناور را پیدا شي فصل ولا خراب کی خرابول شروع شي او کله په ټیکسونه میکسونه راشي خراب شي یو مرګري راته خبره کوله وی کور کې ګوړه په بورو کې ډېره ښه او مګې ورپسې ونښتې وی مګې به راتلې بورې به یې شلولې ګوړه به یې خرابوله راله پیشوګان مې وله راوستل او مې ساتل پیشوګان او منګکان به یو ځای ګرځېدل یو بل ته یې څه نه وي پیشو مګه نه رانیوله بیا مې ولا لټ راوړل لټونه یو نه ډېر لټونه چې دا مګه پکې ونښلي نو لټ ته نه ورتللی بورونه بوتله بورې به یې شلولې ګوړه به راغورځېده وی زهر مې ورته کېښودل په خوراک کې نو نه یې خوړل لګیا